زما نوم نقیب الله اسحاق دی. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د تلکان اوسېدونکی یم. په 1993 کال کې همالته پیدا شوی یم. د پلار نوم یې حاجي خان محمد زړه سوان دی. لومړنۍ زده کړې مې د کندهار ولایت د همدې ولسوالۍ اړوند په پنجوایي ولسوالۍ په مرکز کې کړې دي. البته لومړنۍ هغه د پیل زده کړې مې د خپل پلار څخه کړې وې. وروسته بیا د همدې ولسوالۍ په یوه لیسه کې په شمس الدین کاکړ لیسه کې شامل شوم. تر اووم صنف پورې مې هلته زده کړې وکړې. د هغه څخه وروسته بیا امنیتي حالات سره ګډوډ و. بیا رالو موږ کندهار ښار ته راکډه شولو. کله چې کندهار ښار ته راکډه شو، زه د کندهار ولایت په مشرقي عالي لیسه کې شامل شوم او تر 12 ټولګي پورې مې همدلته زده کړې وکړې، چې په 1989 کال کې زه د ښوونځي څخه فارغ شوم. د هغه څخه وروسته ولاړم کندهار پوهنتون ته مې لاسرسی پیدا کړ. د کندهار پوهنتون کې مې د پښتو ادبیاتو څانګه وویله او په 1995 کال کې هلته زما وروستی تاریخ او بیا فارغه شولم. رالم میده مې د دې ترڅنګ چې په زده کړو کې هڅه کوله، زده کړې مې کولې، ترڅنګ مې کار هم ورسره کوی. په 2011 کال کې د خپلې علاقې پر حساب باندې، چې البته زما خوښه او علاقه هم دا وه چې زه باید په مطبوعاتو کې کار وکړم، په راډیو کې، په تلویزیون کې، ځکه ما به ځینې خپرونې اورېدلې، ځینې دغسې خپرونې به مې کتلې، نو زما علاقه پیدا کېدل چې زه هم کار وکړم. نو بیا دا و چې زه رالم، د سیمه ییزو رسنیو څخه مې راپیل کړ، همالته مې کار شروع کړ. په کندهار کې مې په بېلابېلو غږیزو رسنیو کې کار کړی، په تصویري رسنیو کې مې کار کړی دی او ترڅنګ یې په چاپي مطبوعاتو کې هم پاتې شوی. لومړنی کار مې په کندهار ولایت کې په میرمن راډیو کې شروع کړ. د هغه څخه وروسته ولاړم وړانګې راډیو ته، کلید راډیو ته او هېواد راډیو تلویزیون ته، چې هلته هم په راډیوي برخه کې ما کار کړی دی، هم په تلویزیوني برخه کې کار کړی دی. د هغه ترڅنګ چې هم مې زده کړې کولې، هم مې په مطبوعاتي برخه کې کار کوی، په غږیزو او تصویري رسنیو کې مې کار کوی. یو ډول علاقه مې د عکس اخیستلو هم درلودله او په هغه برخه کې ما ډېر ښه مهارت پیدا کړ، ځکه خپله مې ډېر کوښښ وکړ چې زه مطبوعاتو کې دغسې راشم چې زه هر اړخیز واوسم. نو بیا مې یوټیوب و نور هغه معلوماتي ویبسایټونه کتل، تر څو وکولی شم څنګه یو ښه عکاس شم. بیا مې د عکاسۍ په برخه کې ډېر کار وکړ، د نړیوالو موسساتو سره مې کار کړی، د رسنیو سره مې کار کړی، خپله مې د ټولنیزو رسنیو لپاره په دې برخه کې کار کړی. ما خپله په بېلابېلو برخو کې عکسونه اخیستي دي، چې زیاته برخه یې زموږ د افغانستان د کندهار ولایت بېلابېلې سیمې وې، چې خلکو ته به مې د فیسبوک د لارې وړاندې کولې. خلک یې ډېر علاقمند، ډېر یې خوښول. په یو ځای کې مې د تاریخي عکسونو لپاره هم کار وکړ، چې هغه کې مې د کندهار بېلابېل تاریخي ځایونه، یوازې د دوی هدف د هغه و چې دا باید راټول شي او بیا خپرېدل، نو هغه برخه کې مې هم کار کړی دی. او د دې ترڅنګ چې تاریخي عکسونه مې اخیستي دي، راډیو تلویزیون و راډیو کې مې کار کړی دی، پر مطبوعاتو کې مې کار کړی دی. کله چې د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت واوښت، بیا ما په زړه کې راغله چې اوس حالات داسې ترینګلي دي، نو بیا راولاړ شوم. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې مې په یو لرې پرته سیمه کې، چې تلکان دی، د کندهار ښار څخه تقریبا 43-44 کیلومتره لرې دی، هلته یو وړیا ښوونځی جوړ کړ. دغه ښوونځی د نجونو ماشومانو لپاره و، چې په بېلابېلو وختونو کې دغو ماشومانو ته زده کړې کولې. هغه دا و چې د څه یو نیم کال وروسته چې ما ډېر کوښښ وکړ، خو ځینې ملاحظات و چې نه شم کولی ووایم، د هغه د اړخه څخه بیا ما بدبختانه هغه ځای بند کړ او هلته بېرته بیا ماشومان د زده کړو څخه بې برخې شول. د مطبوعاتو ترڅنګ مې د دې په کندهار کې د یونیسف سره او فعلا لپاره اوس هم په یو نړیواله موسسه کې، چې ممکن ښه نه دی چې نوم یې یاد کړم، د کوچنیانو د زده کړو، تفریح، ساعتېري او روغتیا په برخه کې کار کوم. مخکې مې هم په دې برخه کې ډېر کار کړی و، چې د یونیسف سره د 2015 څخه، البته د 2015 څخه تر 2018 پورې همالته وظیفه د ماشومانو لپاره اجرا کول، د ماشومانو زده کړو په برخه کې.
او زما خپله د سره د دې چې زه یو مطبوعاتي کس پاتې شوی یم، یو بل مسلک ما ځان ته دا ټاکلی دی چې زه د ماشومانو فعال د ماشومانو د پروټکشن د برخې یو کارمند پاتې شوی یم.